مخامخ ټلویزیونی مناظره عمران خان مودي ته سر ټیټ کړ. عمران خان د هند او مودي پر وړاندې ماته وخوړه او اخر مودي ته سر ټیټی ومانه. پاکستان او هند دوه ګاونډیان خو دوه سیالان او سرسخت مخالفان هم دي. پاکستان تل په خپل دوه مخیتوب خپل ټول ګاونډیان دښمنان جوړ کړي دي. عمران خان په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د هند او پاکستان د اړیکو د پراختیا او ستونزو له منځه وړلو لپاره حاضر دي چې له خپل هندي سیال نریندرا مودي سره مخامخ ټلویزیونی بحث وکړي. هغه وویل له ډیره وخته د پاکستان او هند ترمنځ ستونزې شته، ولې دی غواړي د ستونزې د مخامخ ټلویزیونی مناظرې لارې حل کړي. د رویټرز خبري اجنس راپور لمخې د پاکستان دولت په دې موخه د هند بهرنی چارو وزارت سره تماس هم نیولی، ولې تر اوسه پورې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان موخه څه ده؟ پاکستان تل یوازې د خپلو موخو او ګټو په نظر کې نیولو سره وړاندې تللی او تر اوسه پورې هیچا ته هم ګټه نه ده رسیدلې. په دې هیواد کې اقتصادي بحران، ناامني او داسې نورې کړنې چې پاکستان پکې خپل زوال ویني، له هند سره غواړي خپلې اړیکې عادي او سوداګریز تعلقات ولري. په پاکستان کې وروستی ناامني او د بلوچ ملتپالو بیرته قوي راګرځېدنې پاکستان ورخطا کړ. د دې بریدونو پړۍ لومړی پر افغانستان او بیا پر هند واچوله. که څه هم اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي او پاکستان د هند پر وړاندې همدا اقدام غوښت، خو اوس چې د دوی ملګري واکمن دي، ورسره سم پاکستان او نور سرحدي سیمو پر پاکستاني عسکرو باندې بریدونه زیات شوي دي چې تر اوسه پکې سلګونه عسکر هلاک شوي هم دي.